سلامونه احترامات ملګرو په اسلام آباد کې ناست یو او څنګه تاسو وینئ زما سره خواته د خاطکزو د بټخیلې نګرام کلي یو پیژندلی نوم خاص کر بیا زموږ د طنز و مزاح په حواله پښتو ادب کې ساجد افغان صاحب هم را سره موجود دی. د هغوی سره به کوشش کوو چې موږ خبرې وکړو خاص کر پښتو ادب باندې. پښتو ادب کې چې کوم دغه د طنز و مزاح خبرې دي خاص کر بیا د هایکو خبرې دي د هغوی نه به ژوند هم پښتو د هغوی د دې سره به د هغوی نه ښایسته د خوند نه ډک شعرونه او په خصوصي توګه باندې بیا هایکوګانې هم اورو. خو د هغې نه وړاندې ساجد افغان صاحب ستاسو په اجازه باندې زه ستاسو یو هایکو وایم چې موږ ډېر پخوا مو اورېدلې وه چې څه هغه ښکته وه او څه زه ښکته شوم له احترامه دومره ښکته لاړو چې ګړه بړه مو په ناستې وکړه. نو افغان صاحب لومبۍ خو هرکلی اسلام آباد ډېره مننه او څنګه ژوند څنګه روان دی؟ د خدای فضل دی بلکل زبردست. لږ خو د نه دا پوښتنه وکړم چې د کلي ژوند او د ښار ژوند څه تقابلي جایزه یې لږه غونډه کې اخیستی شئ؟ د ښار خپل خوندونه دي او د کلي خپل خوندونه دي. ډېر خوند بیا کوم کوي؟ نو ډېر خوند خو کلی کوي چې په هغې کې روایات او سړی لکه خپل ژوند کوي د خپل اختیار کوم ژوند چې دی هغه کوي. په ښارونو کې لږ که د بل د مرضۍ نه وي خو لکه مجبوراً به په هغه روایاتو په هغه سیستم کې سړی چې دي لږ فرق په خامخا صحیح. افغان صاحب هلې ځلې مو څنګه روانې دي؟ موږ څو ورځې مخکې درغلي وو تاسو هلته ډېر ښایسته ځای هم جوړ کړی و. هلته په ځوانان هم راغونډېدل مشران به هم وو پای کې بیا 3 نسلونه مونږ کتلي وو چې هلته به راتلل یو مشران ورپسې ځوانان او بیا کشران. نو هغه هلې ځلې مو څنګه روانې دي؟ الحمدلله ډېرې ښې روانې دي. څه هلې ځلې داسې دي چې د هغه ځای سره دا هغه ځای هلته لکه نه شوی کېدی. نو مونږ به پکې داسې په روژې په وخت کې پکې د شپې د کرکټ ټورنمنټ هم کړی دی. هم په هغه ځای کې هم د بیډمنټن ټورنمنټ هم کړی دی. هلکان هم مصروف ساتلي دي او د هغې نه علاوه څه لږې لږې کمزورۍ هم شته چې ما ته خپل څه مشکلات راغله نو د هغې د وجې نه دا کار لږ پس شو او نور د خلکو زړونه ورسره تړلي دي او انشاءالله تعالی ښه امیدونه ساتو. صحیح. زموږ هم دا هیله ده چې خاص کر موږ هلته د خلکو سره خبرې کړې وې نو مشرانو هم دا ګیلې کولې چې ځوانان نه راځي. ځوانانو دا ګیلې کولې چې موږ له مشرانو هغه شان وخت نه راکوي یا وخت ورته نه میلاویږي. برابر شو ستاسو ادبي هلو ځلو ته چې ادبي هلې ځلې مو څنګه روانې دي؟ د نګرام ځوانان شاعران څنګه دي؟ په دغه ځای کې به تاسو چې کوم مشاعري دي یا نور کوم ثقافتي یا ادبي هلې ځلې دي نو هغه روانې دي که ودرېدلي دي؟ د یو ډېر وخت نه را روانې دي ادبي هلې ځلې. نو هغه هم هغه شانتې کېږي وخت په وخت په کالج کې او په یونیورسټۍ کې او په مختلفو ځایونو کې چې کومې ادبي هلې ځلې کېږي نو لکه په هغې کې د خپل وس مطابق زه خپله حاضري کوم. یا تاسو حاضري کوئ خو مطلب چې کوم تاسو هغه یو ماحول جوړ کړی و هلته موږ ډېر نوي ځوانان شاعران کتلي وو نو د هغوی هلې ځلې هغه د هغوی هغه روزنه هغه شان روانه ده که نه ده؟ بلکل روانه ده. څه که په هغه ځای باندې نه ده نو په هغه کلي کې شته. وخت په وخت باندې موږ د یو بل سره لکه غزل او یا په هغې باندې تنقیدي جایزه نظر په تېروو. نو بس هلکان نوي هم راځي. بل د هغې نه علاوه چې دی نو زیاتره پکې د نوجوانان نسل چې دی نو هغه اوس د ویډیوز جوړول او داسې د مثبت سوچ دغه طرف ته هم روان دي او زما سره وخت په وخت به میلاویږي چېرې داسې یو ښه ډرامه جوړه کړو. داسې د اتڼ په حواله باندې هم ډېر هلکان وایي چېرې موږ هغه کوم چې روایتي اتڼ دی نو 2-3 کسانو زده کړی دی او هغوی وایي چې دا به موږ د نورو هلکانو ته هم زده کړو. جرابو چې لږ غونډه کې ادبي بحث ته چې تاسو اوس چې کوم کتاب چاپ شوی و د پیریانو ډولۍ که لږ غونډه کې راته ووایئ چې څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي ستاسو او د هغې بیا اصناف څو مطلب نوعیت څو کتابونه؟ خو زما د شرغشي کتاب چاپ شوی و نو هغه د طنز په حواله باندې خوښ کړی شوی و بلکې په بازار کې تر اوسه پورې نایابه دی. د هغې نه علاوه زما سره د هایکو یو بل کتاب هم چاپ ته تیار دی. زما د شعر و شاعرۍ چې کوم ما د هایکو نه مخکې کوله د هغې هم زما سره د یو کتاب مواد دي. دغه کتاب چې ما کوم چاپ کړی و نو بس په دې وخت کې بس زما څه خپلې خبرې وې او هغه ما د خپلو ملګرو سره کول غوښتل نو زه ورته داسې ډېر په ادبي معیار پوره کتاب نه ویم. هایکوګانې ښایسته راته ووایه یا راته څه غزل ووایه. یوه قیطه ده چې خواله ډاډه راځه بې زړه مه راځه خواله ډاډه راځه بې زړه مه راځه خیال کې دې وهم او ګمان ساتلی نور دې زمانه ځان ساتي رقیبان ډېره موده مې دې نه ځان ساتلی. ډېر ښه ډېر ښه
دا یو څو شعرونه دي چې داستان ملا د تورو تیرو شاته ایښی دی داستان ملا د تورو تیرو شاته ایښی دی غږ نه کوم غږ ملا دنیا ته ایښی دی چې څوک راته غږ نه ږدي زه ترې نه یم خفه چې څوک راته غږ نه ږدي زه ترې نه یم خفه ما کوم داسې په مینه باندې چاته ایښی دی ډېر یو څو شعرونه نور دي چې د شپې یوازې یم د زړه د ټکور هېڅ هم نه وي د شپې یوازې یم د زړه د ټکور هېڅ هم نه وي د ورځې سوری را سره وي که نور هېڅ هم نه وي مهرباني که یې راغواړو هم دعا تې اخلو څه ورکوو که یې راغواړو هم دعا تې اخلو څه ورکوو په شته دفترو کې زمونږ د خور هېڅ هم نه وي که دغه سوچ کوو نو بیا خو به میلمه تلی وي که دغه سوچ کوو نو بیا خو به میلمه تلی وي مونږ پښتانه سړی راکاږو که کور هېڅ هم نه وي ډېره مننه داسې یو څو شعرونه نور دي چې زړه له مې ناڅه په خفګان راشي زړه له مې ناڅه په خفګان راشي او کله ناکله د ارمان راشي مننه زما خو هسې د کړاو برخه ده زما خو هسې د کړاو برخه ده چې وتره وکړمه باران راشي هسې په مهرباني هسې په ځان باندې غوټې راولې په خاپیرو به سفیریان ډېر آواز مې وکړو خودکشي ونه کې آواز مې وکړو خودکشي ونه کې چا به تنګ کړی ته داسې وکړه چې سیند ته دنګې به هغه ودانګې په سرحدونو بیخي نه یریږم په سرحدونو بیخي نه ویریږم وطن اوس را سره دا یره ده چېرته دې څوک انډرپلی نه کړي زد یې په اصل کې د خدای سره وي زد یې په اصل کې د خدای سره وي چې په دې ورله څوک خوله ماتوي نو په اخره کې مولا وکنځي سر د هیڅ چا دپاره نه ماتوم سر د هیڅ چا دپاره نه ماتوم چې کوم باچا ښه دی او کوم ښه نه دی ماته به پته د دوکان نه لګي نوی نصاب مې د تعلیم وکتو نوی نصاب مې د تعلیم وکتو چې کوم استاد په میرټ نه وي برتي هغوی د ځان له استادان ونیسي یا د نوټسونه واخلي صحیح ده بس ما خو راته څه نه دی یادو په زړه کې مې اور پروت دی نو د اور په شانې ښکاري په زړه کې مې اور پروت دی نو د اور په شانې ښکاري دا سترګې زما هسې د میخور په شانې ښکاري مهرباني او د کور ګلان مې وایستل په کلي کې مې نال کړه د کور ګلان مې وایستل په کلي کې مې نال کړه دا کله راته هم لکه د کور په شانې ښکاري مهرباني دا ستر چې دې نه کوي سندرې هم وایي افغان د کلي پېغلو ته ضرور په شانې ښکاري یوه چونټقه اجدها کمسی ماران ساتمه یوه چونټقه اجدها کمسی ماران ساتمه یو خواته ځان ساتمه بل خواته خپل ځان ساتمه یو خوا چند د پانزیب بل خواته شلنګا د بنګړو یو خوا چند د پانزیب بل خواته شلنګا د بنګړو په دې نازک حالاتو کې ایمان ساتمه یو خوا چند د پانزیب بل خواته شلنګا د بنګړو په دې نازک حالاتو کې ایمان ساتمه د شرافت مجسمې دي زما ټول ملګري د شرافت مجسمې دي زما ټول ملګري خو څو ملګري پکې خیبه د لوران ساتم اوس خو د خدای د بل طرفه مال رزق راکړي اوس خو به خدای د بل طرفه مال رزق راکړي نه تو تخورکې نورې ولم نه تو تان ساتم نه به پې چېرته مزدوري نه به پې سوال وکړم په چرګ چرګوړي کې به خپل ساجد افغان ساتم ډېر ښه دی تاسو ډېره زیاته مننه ډېره مننه ساجد افغان صاحب دلته راغلی تاسو موږ له وخت راکړو ولا ډېر خوند دې وکړو موږ به خوشحالي وکړو تاسو بیا راځئ موږ به هم درځو موږ به هم اوس خامخا پلان جوړو زموږ سره ملګري هم ناست دي نوید صاحب دی کیمرې شاته ناست دي طاهر دی یاسر خټک دی هم نواز دی پوره ټیم دی نو هغوی خو نه راتلل خو تاسو یې واورېدې او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو راغلي ډېر وخت تېر کړو ډېر خوند مو ترې واخیسته دې وخت نه او بیا مو غوښتل چې دغسې څیزونه دا خوندي کړو د ځان سره یې هم وساتو او تاسو له یې هم درکړو ملګرو ساجد افغان رول مو واورېدو موږ غوښتل چې صرف خپل منځ کې خبرې وکړو خو دغه کوشش کوو چې تاسو سره هم شریک کړو او موږ
د ساجد رور ورسره د طاهر ډېره مننه کوو چې دغه وخت دلته راوړو موږ سره کېناستل او دې ښایسته موسم کې موږ د هغه نه خوږه خوندوره او د طنز مزه او زما په خیال د ډېر څه نه ډکه شاعري هم واورېدله نو همدې سره ستاسو نه به غواړو اجازت چې چېرته هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د خدای په امان